سلامونه قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ. نن تاسو ته په دغه ویډیو کې یو داسې اپلیکیشن در معرفي کوم که چېرته تاسې کوم کاروبار لرئ او بزنس لرئ او غواړئ چې په هغه کې خپل حساب کتاب د مشتریانو سره مدیریت کوئ، نو دې ته به ضرورت نه وي چې تاسې کویک بوک څخه استفاده وکړئ او یا هم کوم بل فاینانشل سافټویر څخه استفاده وکړئ. تاسې کولی شئ چې خپله راکړه ورکړه د موبایل د لارې هم مدیریت کړئ د خپلو مشتریانو سره. البته نو دا کار چې د دوستانو ډېرو خلکو ته ستونزمن ده. ډېر خلک چې په دغه برخه کې ستونزه لري چې هغوی نشي کولی چې خپل مشتریانو سره خپل حساب په اسانۍ سره ټریک کړي. نو په دې خاطر باندې چې تاسې دغه کار وکولی شئ، زه تاسې ته نن داسې یو اپلیکیشن ښایم چې د هغې په استفادې سره یوازې په یو موبایل تاسې کولی شئ چې خپل دغه مالي برخه مدیریت کړئ. دوستانو، تاسې به پلی سټور ته راشئ د خپل تلیفون او له هغې څخه وروسته به تاسې یو اپلیکیشن چې نوم یې دی موږ سره کریډټ ډیبټ دا اپلیکیشن دی، دا به دوستانو تاسې سره څنګه کوئ انسټال به یې کوئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن انسټال کړه دا به اوپن کوئ، تاسې ته دغسې یو وینډو خلاصیږي. اوس دلته موږ تاسې کولی شو چې خپل مشتریان یا کسټمرز او همدا ډول سپلایرانو سره څه وکړو، خپل حساب کتاب په همدغه موبایل کې تنظیم کړو. لومړی موږ سره دلته دی اډ کسټمر. کله چې تاسې اډ کسټمر ته راغلی، فرض که ما سره یو کسټمر دی، زه ورته لیکم چې ما سره د احمد په نوم باندې یو کسټمر ده او تلیفون شمیره یې هم لیکمه چې دی فرض که تلیفون شمیره ده. صحیح ده. مور اپشنس باندې چې کله کلیک وکړم، ته کولی شي چې دلته د دې کسټمر مربوطه کټګوري اډ کړئ یا هم اوپننګ بیلانس ورته اډ کړئ چې د دې کوم بیلانس شته تاسې سره او که نشته. که چېرته اډوانس یا اډوانس ورته انتخاب کړئ چې د دې دومره پیسې موږ سره اډوانس کې پاتې دي، او که چېرته ډیو په دې معنا چې هغه دومره پیسې زموږ په هغې باندې پاتې. خو زه دا جزئیات ورته نه لیکم، فقط لیکم چې ما سره احمد یو مشتری ده او د تلیفون شمیره ده. دلته راځم سیف ان کنټینیو باندې کلیک کوم. دوستانو، دا یو ما سره څنګه شو، یو مشتری سیف شو ما سره. راځم بل ما سره ورته وایم یو مشتری ده د علي په نوم باندې ده او د هغې چې دی دا د تلیفون شمیره ده. او له دې وروسته تاسې کولی شئ دلته په دې عکس باندې کلیک وکړئ، د کیمره په واسطه د ګالري څخه د دې مربوطه مشتري عکس هم دلته راوړئ. خو زه وایم دې ته ضرورت نشته، دا هم څنګه کوم سیف ان کنټینیو کوم. همدا ډول راځم بل مشتری، فرض که زه ورته لیکم چې ما سره د ذبیح الله په نوم باندې یو مشتری ده او تلیفون نمبر یې هم لیکم چې دی موږ سره تلیفون نمبر ده، او له دې وروسته سیف ان ایگزیټ کوم. په دې معنی چې نور مشتریان نشته، نور څه پکې نه سیف کوم او دا سیف که نور نارمل حالت ته لاړ شه. دوستانو، ما په دغه ځای کې ځان ته لیست کړئ چې ما سره دغه احمد او علي او ذبیح الله کسټمرز دي، زما مشتریان دي یا هم زما وینډر دی، سپلایر ده. چې څومره هم واوسېږي، تاسې فقط اډ کسټمر ته راشئ او ټول ځان سره څه کړئ، خپل ټول کسټمران ځان سره ولیکئ. کله مو چې دوستانو دغه کار وکړه، تر دې وروسته فرض که زه راځم د احمد کاتې ته یو څه پیسې لیکم، احمد باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ، دلته موږ سره لاندې دوه اپشنونه دي. ګورئ، یو موږ سره ریسیف دی، دلته یو ریسیف په دې معنا چې کوم پیسې ما ترلاسه کړي، او همدا ډول دا دی موږ سره یو پیډ چې ما ورته پیډ کړی ده. فرض که زه راځم یو پیډ باندې کلیک کوم، چې کله مې کلیک وکړ ورته وایم دغه احمد چې دی یا یو دوکان زه لرم، یو بزنس یو کاروبار ده، خو په هغې کې ما د 12,000 افغانیو په مقدار باندې دې ته جنس مې ورکړه. دلته یې نوټ هم لیکم چې فرض مثال دلته به ورته ولیکو هسې یو نمونې په شکل زه تاسې ته لیکم، ټي وي سیل به ورته ولیکو. ټي وي یو نوټ به تاسې ولیکئ چې دا 12,000 روپۍ دي څه شي دی. که چېرته ایډس بیل باندې زه کلیک وکړم، د دې مربوطه بیل کولی شم د ګالري څخه اډ کړم او یا هم د کمرې څخه مستقیما عکس واخلم، د دغې پیسو بیل هم ورته واچوم. له دې وروسته تاریخ هر څه په اتوماتیک ډول چې کوم تاریخ ستاسې د موبایل هغه څنګه کېږي اخیستل کېږي. ډیو ډیټ ته کړی شم، د دې نه ورته وخت ټاکلی شم چې دا پیسې باید ما ته کله راکړي. خو زه دا ورته وایم چې دا پیسې ما ورکړلې، زه ورته کوم ضرب الاجل نه ټاکم چې دا پیسې باید په دغه وخت کې ما ته ورکړي. دا څنګه کوم سیف کوم. دوستانو، یو ټرانزیکشن ما سیف کړلو.
بیا راځم یو پیډ ته چې کله یو پیډ ته راغلم احمد ته 100,000 افغانۍ نور هم ما فرض که پیډ کړلی د ما د بزنس څخه یا به مې جنس پې خرڅ کړی یا له هر درکه چې هغه نوټ به تاسې دلته ورته څنګه کوي په نوټ کې به تاسې په خپله خوښه ولیکئ. یوه خبره دوستانو وکړم چې دا تاسې کولی شئ په دري و پښتو باندې هم څنګه کوي مدیریت کوي. فرض که لیکو ورته از درکې داسې به ورته ولیکو از درک مصارف موتر. یو خبره مې ورته مقصد ولیکه لکه تاسې داسې په پښتو کې هم دا ټریک کولی شي. دا څنګه کوم سیف کوم همدا ډول دوستانو زه راځم یو خانه بیک کېږم احمد ته ما څه ترانزیکشنونه وکړه دلته د احمد په بیلانس کې ماته ښایي چې -22,000 ډیو په دې معنا باندې چې 22,000 افغانۍ اوسه پورې احمد زما څخه قرضداره ده. احمد فرض کړه یو ورځ 2 ورځې یا 5 ورځې بعد ماته څه پیسې تادیه کړلې راځم یو ریسیپټ اوس ترې نه پیسې اخلم 100 روپۍ تادیه کړې 15,000 افغانۍ راته څنګه راکړه دی په کومه درکه دا پیسې راکړې دا به 15,000 افغانۍ کوم ورته چې 15,000 افغانۍ ماته څنګه کړلې پیډ کړلې ماته تادیه کړلې دا د کوم ادرس یې راته راکړې. فرض کړه زره کې مصارف موټر 100,000 وي 15,000 یې راته راکړې بل میل کې اټکوي کولی شي که نه دا سیف کوم. کله مې چې دا دوستانو سیف که نو د دې وروسته زه بیا راځم بیک چې کله بیک راغلم ګورې احمد اوس موږ سره 100 روپۍ قرضداره ده -20,000 افغانۍ ډیو په دې معنا چې دا باید موږ ته راکړي نور هم. که چېرته احمد سبا راځي وایي وروره زما کاته ماته وښایه تاسې سمپل خپل موبایل اپلیکیشن خلاص کړئ او دا ورته اوپن کړئ د احمد کاته فرایډې 26 د جون باندې ګورې دلته تاریخ او وخت لیکل شوی دی. ټي وي سل لسه 12,000 افغانۍ موږ ورته پیډ کړی او بیلانس یې 12,000 موږ نه قرضداره شوی صحیح ده. دا دوم ترانزیکشن وګورئ تاسې بیا هغه هم فرض که په فرایډې جون 26 کې شوی 11:55 شوی 20,000 افغانۍ دی از دره کې مصارف ګورئ صحیح ده او 12,000 پخوانی بیلانس 20,000 دا شو نو دا شو -22,000 په دې معنا چې 22,000 قرضدار شو. دوستانو اوس دلته وګورئ فرایډې جون 26 په دغه ساعت باندې 15,000 افغانۍ دی موږ ته دلته پیډ کړی دی صحیح ده. دا 15,000 افغانۍ دی موږ ته پیډ کړی ده نو د دې 22,000 څخه 15,000 چې منفي کړي 20,000 زموږ څخه څنګه شوی دی باقي شوی دی. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسې کولی شو د یو کسټمر کاته ټول په همدغه موبایل کې څنګه کو مدیریت کو څومره پیسې مې ورته ورکړي دي څومره مو ترېنه اخیستې په کوم تاریخ په کوم ساعت او په کومه د څه په خاطر باندې. نو ګورې دا څومره اسانه ده دا کولی شو که آل باندې کلیک وکړو ټول ترانزیکشنونه د احمد موږ ته ښیي دلته پاس راغلی چې زه اوس د احمد په کاته کې یم دا احمد نوم دی او د ټلیفون شمیره ده ټوټل 3 ترانزیکشنونه دا موږ سره لري ګورې دلته ټوټل 3 ترانزیکشنونه موږ سره لري. که د دې اوس غواړم ډیلی حساب وګورم ډیلی ترانزیکشنونه ښیي ماته که ویکلی غواړم ویکلی ترانزیکشنونه ماته ښیي که چېرته مانتلی غواړم مانتلی ترانزیکشنونه ښیي حتی ایرلی هم ماته ښیي او لاندې تاسې دلته راشئ د احمد ټول کاتل ته موږ ته څنګه کوي ښودل کېږي ټوټل ریسیپټ 15,000 ټوټل پیډ 22,000 بیلانس چې دی 20,000 ډیو ده په دې معنا چې دا به موږ ته راکوي. په همدغه شکل دوستانو علي ته هم تاسې کاته اټکولی شئ همدا ډول کولی شو هر یو کسټمر باندې کلیک وکړو او د هغې کاته څنګه کو دلته ټریک کو او دلته مدیریت کو. نو دا موږ سره څومره یو ساده او ښکلی اپلیکیشن ده چې موږ تاسې په دې کې ډیبټ او کریډټ ډیر په اسانۍ سره مخ ته وړلی شو. که زه چېرته راشم دوستانو دلته په دې باندې کلیک وکړم ما سره مشتریانو لیست شاید دلته 200-300 کسانو اوسېږي نو دلته سرچ باندې راځم د هر چا نوم چې ستاسې په کار و سمپل تاسې ورته هماغه نوم ولیکئ فرض که احمد زما په کار دی راځي کلیک پې وکړئ احمد تاسې ته څنګه کوي اوچتئ یعنې دا کار هم کولی شو چې سرچ پکې وکړو. دوستانو که چېرته زه دلته په دې 3 ټکو باندې کلیک کوم په دې ځای کې او راځم دلته موږ سره نیم اسینډینګ جوړی نیم ډسینډینګ غواړئ چې لیست شي در سره اماونټ اسینډینګ او ډسینډینګ جوړولی شي لاست ترانزیکشنونه کولی شي چې دلته څه وکړئ وې ګورئ همدا ډول که کټګوري تاسې لرئ نو کولی شي چې کټګورۍ نوم ورکړئ هغه وګورئ په دغه شکل باندې تاسې دا کارونه کولی شئ. یور نیم ان اډرس باندې که چېرته کلیک وکړم دوستانو موږ خپل د بزنس نیم او اډرس دلته لیکلی شو نو دا کارونه هم په دې کې څنګه کولی شو ټریک کولی شو. که په دغه ساحه کې دوستانو موږ کلیک وکړو دا ځای تاسې ګورئ په دې لیفت طرف ته
او سمری باندې راشو کلیک وکړو سمری کې موږ تاسو سره ټول سمری زموږ تاسو ټرانزیکشنونه خودل کیږي چې ټوټل موږ سره اکاونټ سو دي اډوانس اکاونټ څومره او ډیو اکاونټ څومره دي لکه دا ټول مکمل جزئیات موږ ته دلته خودل کیږي نو دا د په دې بل موږ سره سند بزنس کارت که چېرته غواړو چې یو مشتری ته موږ بزنس کارت ولېږو تاسو سند بزنس کارت باندې کلیک وکړئ ګورئ دا اوس ما خپل څنګه کړی اډ کړی که اډیټ باندې کلیک وکړم دا خپل د بزنس نیم او شارټ ډسکرپشن ادرس او د مالک نوم او ایمیل ادرس دا هر څه ورته ورکوئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو عکس هم اضافه کړئ او بیا سیف کړئ دا ما سره بزنس کارت شو که انټرنیټ ما سره وي شیر باندې کلیک وکړم د واتساپ د لارې خپلو مشتریانو ته خپل بزنس کارت هم څنګه کولی شم لیږلی هم شم نو دا کار هم موږ دلته کولی شو سیټینګز ته چې راشو دوستانو په دې کې موږ تاسو دا سیټینګونه کولی شو ډیټ فارمټ ټاکلی شو د کرنسي فارمټ ټاکلی شو لنګویج ورته بدلولی شو ډارک موډ ورته آن کولی شو آف کولی شو دغه اپلیکیشن په فنګر باندې خلاص شي لکه فنګر پرنټ پاسورډ ورته ورکولی شو دا ټول سیټینګونه دوستانو موږ دلته مکمل موږ سره شته دی کولی شو خو دا چې کوم بای ډیفالټ دي زه پکې ګوتې نه وهم همدغه حالت کې موږ سره څنګه صحیح ده تر ټولو مهمه خبره دوستانو تر ټولو مهمه خبره چې تاسو کله حساب کتاب په خپل ټلیفون کې مدیریت کوئ نو خدای مکه تلیفون ستاسو ورک شي یا هم تاسو خپل موبایل ستونزه پیدا شي موبایل خراب شي نو د حسابونو ټول لمنځه ځي نو د دې لپاره د اپلیکیشن کې یوز کوئ 100% د تاسو ته ضرورت ده چې بیک اپ ان ریسټور ته راشي او دا ټول مکمل څنګه کې دا فایلونه ځان ته بیک اپ کړئ بیک اپ په ست شکل باندې کولای شي اوس خو ما سره انټرنیټ دلته ان نه ده که چېرته ما سره انټرنیټ آن اوسیږي تاسو ته اتوماتیک چې د اپلیکیشن اوپن کوئ میسج راځي چې وروره دا د جیمیل سره وصل که او بیک اپ په خپل جیمیل کې ذخیره کوه نو تاسو حتما هغه سکیپ نه کوئ هغه یس کوئ چې تاسو څومره حساب دلته لیکئ دا ټول به تاسو سره څنګه کېږي بیک اپ کېږي که سبا خدای مه که ستاسو تلیفون ورکېږي تلیفون کې مشکل پیدا کېږي تاسو دا اپلیکیشن د پلی سټور څخه په بل تلیفون کې ډاونلوډ کړئ د هغې نه وروسته تاسو راشئ بیک اپ ته او امپورټ فرام ډرایو باندې کلیک وکړئ او امپورټ ووهئ چې کله تاسو سیګنرایز کړی اوسیږي خپل ډیټا لکه جیمیلز کې تاسو ذخیره کړی وي بیک اپ مو اخیستی وي په اسانۍ کولی شي هغه موبایل ته امپورټ کوئ استفاده ترې نه وکړئ چې دا تر ټولو مهمه برخه ده د دې اپلیکیشن ځکه موبایل احتمال لري ورک شي موبایل احتمال لري ریسټور شي موبایل احتمال لري شیشه یې مات شي یو مشکل پکې پیدا شي نو تاسو سره باید ستاسو د دغه قاطع یا ستاسو دغه د بزنس د حساب یو بیک اپ یو کاپی به تاسو سره ستاسو په جیمیل کې اوسیږي تر څو په راتلونکي کې ستونزو سره مخ نشي نو دا دوستانو کوم ټرانزیکشن ډیلیټوي کولی شي له دې ځای څخه هغه ټرانزیکشن وګورئ چې کوم ټرانزیکشنونه ډیلیټ شوي دي نو دا کارونه کولی شو که چېرته دوستانو به تاسو غواړئ احمد ته راشئ دلته په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ اډ ټرانزیکشن د سیټل اکاونټ د کال د send payment reminder د bookmark د edit account د delete account دا ډیلیټولی هم شو که اوکې وکړو ډیلیټېږي دلته موږ ته وایي چې کله یو اکاونټ ډیلیټو if you delete this account then all transaction in this account will also get deleted چې دا هر څه وایي وروره له منځه ځي غواړې او که نه زه ورته وایم یاره نه دا خو نه غواړم نو په دغه ترتیب سره موږ تاسې دوستانو کولی شو چې له دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړو که چېرته ټرانسفر کوو دوستانو اکاونټ ورته لیکو پیډ لیکو ریسیو لیکو ډیټ تاریخ هر څه لیکو موږ تاسو کولی شو څه پیسې هم ټرانسفر را ټرانسفر کړو که کیشبوک ته دوستانو راشو چې څومره پیسې موږ تاسو ته کیشن راځي کولی شو چې هغه ځان سره یاداشت کړو څومره چې زموږ د بزنس څخه کیش آوټ کېږي هغه کولی شو چې مقدار ولیکو نوټ ولیکو او سیو یې کړو یعنې کیشن او کیش آوټ کیشبوک هم دې کې مخ ته وړلی شو کیش کیلکولیشن ته چې راشو دوستانو تاسو کولی شئ د دې نه هم استفاده وکړئ فرض مثال زه لیکم چې 100 دانې زرګونان څو کېږي وایي 1 لک کېږي زه ورته وایم 100 دانې پیسدیان څومره کېږي وایي 50,000 کېږي زه ورته 100 دانې سلګونان څومره کېږي وایي 10,000 کېږي زه ورته وایم 50 دانې 50 څو کېږي 2500 کېږي لکه تاسو سره یو کومک په شکل دا کیلکولیشن هم شته دی نو دوستانو دلته هم هغه مخکینی خبرې دي چې موږ تاسو په کار وکړلو اته تر دې اندازې چې موږ تاسو کولی شو انوینټري هم څنګه کو په دې اپلیکیشن کې ټرای کو په دې اپلیکیشن کې دوستانو کولی شو چې موږ تاسو څه وکړو انوینټري ټرای کو په زمین کې د دې کولی شو چې انوایسونه پکې جوړ کو لکه دا یو ډیر یوزفول اپلیکیشن ده چې تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ خپل د بزنس کیشن کیش آوټ او همدا ډول کسټمر سره چې کوم د ګرفت تاسو لري په مالی برخه کې هغه ټریک کې او هغه
تاسې مدیریت کې ډیر په اسانه شکل سره. نو خدای دې وکړي چې د دې څخه مو یو څه زده کړی اوسېږي دوستانو. کم خلک چې بزنس لري او بزنس برخه کې کار کوي ضرورت دې ته اوس نشته چې تاسې کې روزنامچه کتابچې ولرئ او کتابونه ولرئ او هر یو کې یاداشتونه ولرئ. سمپل خپل یو تلیفون کې د یو اپلیکیشن په ترو باندې تاسې دا کار کولی شئ.